سړی واده کوي نکاح کوي نو د نکاح کې دي د خیخ صالح نیک عمله ښځې خیال وساتي د ښځې چې چا باندې راغلي هغې باندې خاص هم سر خوړلی هلکه صحیح ده که نه که چا دویم ته نیتي که نه یا درېیم ته یا څلورم ته نیت مې نه راځي ګمان مې نه راځي چې ویې کړو صحیح ده خو بهرحال سوچ خو کولی شو که نه که چا د دویم سوچ کول تصور یې کول یا د درېیم یا د څلورم او دا کوم هلکان ناست دي نو هلکانو ته مونږ وایو چې جذباتو کې مه راځئ ستا چې بس یاره بس صرف بستره مې ګرمه شي ښه داسې به نه کې ښه سوچ سره ښه سمج سره ښه هوښیارتوب سره ښه په صبر سره او ښه په زبر زیر کتلو سره د ودونو اهتمام نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تنکح المرأة لاربع څلور وجوهات د وجې نه خلک ښځې ته ترجیح ورکوي او نکاح ورسره کوي اول نمبر لمالها کله کله خلک ګوري چې مالداره کورنۍ وي او دویم چې زه د څه نه د ګټې وټې نه خلاص یم که نه چې هغه چېرته نوکري و پیسې راته وروړي نو بیا به همغه نوکري که نه دا ډاکټران چې وویني نو هلته کې چې ښځې هم ډاکټري او خاوند هم ډاکټري نو یوې دوه دریو بجو پورې سرکاري هسپتال کې د ورځې سهار د وخته وتي او هغې نه بعد ځان له کلینک لوګړي په فیس باندې خلک ګوري نو ښځې هم ګوري او دیم نو چې کور ته راځي د شپې 1 بجې بیا ښځه ځان ته خپلې پیسې کړي او خاوند خپلې نو تر 3 پورې هغه شماري صحیح ده بیا خوب ورغی ګنټه کې خوب کې سهار بیا ځي خبره پې نو مال ته به ترجیح نه ورکوي ښه بیا پکې دغه کیسې نه به تا ته اوزګار نه به تا هغې ته سي اوزګار او دویم نمبر حضور فرمایي لحسبها کله کله خاندان ته یاره روح خاندان شي نو خاندان ته وګوري که څا خاندان ته نه لږ نیچ و کم نو بیا به د خیر نه صحیح ده دریم نمبر ده ولجمالها کله خلک حسن و جمال ته وګوري نو که د ځان نه د ښایسته ښځه وکړه نو بیا به در باندې نازونه کوي او څلورم نمبر حضور فرمایي ولدینها دین ته ګوري خلک نبی علیہ السلام فرمایي فاصبر بذات الدین تربت یداکا نو ته دین والا غوره کا نه مال ته ګوره مه حسب ته ګوره مه جمال ته ګوره ګوري به چا ته به ګورې دین ته به ګورې دین ته وګوره نو که داسې د ونه کتل حضور فرمایي فاصبر بذات الدین تربت یداکا لاسونه دي نو د خورو نه خړ شه خړ به شي ګورې بیا به کیسه خراب وي نو چې کله انسان کور رومنو آدابو کې دادي نکاح کوي نو نیک عمله جینې وګوره ښه چې کله دینداري تا سره په لږه باندې هم ګزاره کوي ستا د عزت به خیال ساتي ستا د بچو به خیال ساتي ستا به خیال ساتي آخرت فکر یره به ورسره وي نو ابتدایي ادب د کور دا دی چې کور آبادیږي په ښځه باندې که نه نو ښځه به کې صالحه او نیک عمله الله دې مونږ ټولو ته نصیب وفرمایي ښه نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي الدنیا كلها متاع دنیا ټول ساز و سامان او د فیدی اخیستلو څیز دی نبی علیہ السلام فرمایي وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحه د دنیا بهترین متاع او سامان نو نیک عمله ښځه ده نیک عمله چې نیک عمله ښځې بس کور به د جنتي ښه دغه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تاسو کې دي دا 3 صفات راشي یو صفت دا دی چې د زړه د شکر گزاري او ژبه د ذاکره کا او ښځه دي مؤمنه کا چې تا سره د آخرت په کارونو کې څه کوي ته د نه سي روزي له بیا تللی شي او نه چې اجتماع له تللی شي نه د جهاد نه تللی شي نه د صوفیان اجتماع تللی شي او نه د کال نه تللی شي ولې او یو کور کې بیا نو او چې نیک عمله ښځې نو خبرې شي روزم ښه کار دی زه دا خاوند خو مې چېرته کلهو شریف زده کي مونځ به زده کي اول د صوفیان اجتماع ته لاړ شي ذاکر به ترې نه جوړ شي جهاد هم د الله د دین فریضه ده نو ګوره ښځه نیک عمله تا سره د دین په کارونو کې تعاون کوي ښه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي او بل حدیث کی راځي بهقي روایت دی نبی علیہ السلام فرمایي وزوجة صالحة تعینک علی امر دنیاک و دینک خیر مقتنز الناس حضور فرمایي داسې نیک عمله ښځه چې ستا دنیا کې ستا مدد کوي آخرت امورو کې دې مدد کوي حضور فرمایي چې انسانان څومره څیزونه ذخیره کوي او خزانه کوي په دې کې بهترینه خزانه او ذخیره دا بهترینه صالحه نیک عمله ښځه ده نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي بهرحال دغه تفصیل ډیر دی نو اول نمبر ادب دا دی چې ښکلې ښځه نیک عمله دینداره دویم نمبر ادب د کور دپاره دا دی چې کله ښځه واده شوه او کمې کمزورۍ پکې وي نو کور آدابونه دا دي چې ته د دین په رڼا کې څه لږه ډېره پوهه حاصله کړه او ښځې ته نصیحت کوه د ښځې د اصلاح کوشش کوه داسې خبرې چې ته بهر اوري مسجد کې او د علماو نه د نیکانو د صلحاو نه نو هغه دې ښځې ته کورواله ته کوه نو د هغې اصلاح کوه دا د آدابونه ده که اصلاح دې ونه کړه
بیا به د کار خراب وي